بسم الله الرحمن الرحیم. د MS Excel پروګرام د خراله زه محمد فاروق ستانکزی ستاسو په خدمت کې یو ګرانو زده کوونکي چې تل موږ کوم درس چې ورکوو که خوف کوئ دې تاسو کتابچو کې نوټ ونیسئ تر څو ستاسو ښه یاد شي. همدا رقم ته وایي دا نه زده کېږي چې تر څو تاسو نوټ ونیسئ. نو راځم خپل پروګرام ته سټارټ کوم. موږ په فایل مینو کې ولو و فایل مینو کې څه شی موږ ویلې دې کې دا نیو دا هوم دا اوپن او دا سیو ازم دا ټول ویلې. نن به له خیر سره انفو وایو او یو چې په دغه نیو او اوپن چې دغه ځینې کسان شارټکټ یوز کوي هم. لکه مثال زه دلته درېږم څه که چېرته تاسو نوی ورکبوک اخلئ د کیبورډ څخه کنټرول کې ان ووهئ نو تاسو ډایرکټ شی کېږي نوی ورکبوک خلاصېږي. ګوره نوی ورکبوک خلاص شو. ګوره شی سو بوک ټو شو. دا زه بېرته کلوز کوم او که چېرته تاسو مثال اوپن کوئ دلته نه ځئ مثال ډایرکټ دې کوئ کنټرول پلس او او چې د اوپن د اول سره کې چې او راغلی نو چې کې ډایرکټ ګوره تاسو اوپن آپشن خلاصېږي. کولی شئ تاسو بیا فایل خلاص کړئ او که سیو هم کوئ نو کنټرول پلس اس کلیک کړئ نو چې کې تاسو سیو کولی هم شئ. نو راځم خپل د نن درس له نن بلخصه چې وایي انفو او پرنټ. انفو باندې کلیک کوم. انفو باندې چې کلیک کړئ شیر دا شیر خو به دلته تاسو بیا وروسته موږ تاسو ووایو دا پیج چې دا دغه کوم مثال په کومه کې یوزر کې چې موږ ولاړ یو دا د هغه لپاره استعمالیږي. مثلا ګوره دا زه کلیک کوم دا ما ته کاپي کړه. دلته زه دا کلیک کوم نو چې شی کېږي ما ته د دغې هغه مکمل هغه ښیي. ګوره یوزر څوک ده ګوره یوزر ډرایو سی ده فاروق ستانکزی ډاکومنټ فایل ده مثال لون ده. ګوره مکمل دغه د ورکبوک چې دی د باره کې موږ ته معلومات راکوي. ګوره او که دا همدارنګه که چېرته موږ مثلا دغه فایل ما اوپن کړی ده ما ته معلومات نشته چې دغه موږ کوم ځای نه ما اوپن کړی ده مخکې مې اوپن کړ خو ترې یاده ووتو. نو بیا فایل مینو ته به راشئ دلته انفو او انفو کې د شي باندې کلیک کړئ دا اوپن فایل لوکیشن. نو دا موږ ته ښیي چې دغه فایل موږ په کوم ځای کې دغه سیف ده. ګوره لون کالکولیټر وګوره چې دا ډاکومنټ کې ده نو تاسو کولی شئ هغه ډاکومنټ ته لاړ شئ هغه فایل مثال اول یې بل ځای ته یې وړئ هر شی کوئ نو ستاسو کار ده. اوس دې کې راځم ګوره پروټک ورکبوک دې باندې که کلیک کړم دې کې ګوره چې ده اوپن ګوره آلویز اوپن ریډ اونلی. دغه مثلا دغه ډاکومنټ چې کوم ما جوړ کړی ده زه دې کې غواړم چې مثال تغیرات رانه رانیسي. دې ما ډېر خواري کړې ده که دې ځینې بټن رانه ولګېږي یا ځینې ځای کې تغیرات رانه راسي وروسته پښیمانه ځکه دې باندې ما ډېر کالکولیشن کړی ده مثال خلکو نه مې معلومات اخیستی ده. نو به یې چې کو بیا ریډ آلویز ریډ اونلی به کلیک کوي. دا چې کله کلیک کړو د بیک ووهئ دا به چې کوي سیف بیا کوي. اوس راځم دا کلوز کوم. دا مې چې کلوز کړي بیا چېرته راځم ډاکومنټ ته راځم مای کمپیوټر ته. مای کمپیوټر کې چېرته و دا ډاکومنټ کې و. ډاکومنټ کلوز کوم او لون کالکولیټر اوس به شی کې دا اوپن کوي بیرته. اوس موږ له شی کې پوښتنه کوي چې آیا مثلا تاسو دا اوپن ریډ اونلی کوئ که نه چې شی کوئ. ګوره دلته مې یس وویل چې دا اوپن ریډ اونلی زه کوم دا مې یس مې کړ. کله چې دا یس کوي اوس که چېرته دې کې مثال موږ غواړو تغیرات راوړو مثال فرض کړه مثال دغه پرسنټ و که نه ما نه د یاده ووته یا مثال دغه هلته یو بل شی و مثال دلته مثال ما نه بټنه ولګېده دا لون مې مثال را چک دا مې غلط کړ. ګوره تغیرات پکې راځي. ګوره خو موږ ته کله چې سیف کوو بیا چې کېږي دا ګوره دا مانه غلط شول. ګوره مثلا ما نه بټنې ولګېدلې ما نه غوښتل دا پاک شي. اوس که چېرته دا سیو باندې کلیک کړي نو دا چې کېږي دا سیف کېږي نه تغییر پکې راځي خو دا چې کېږي سیف کېږي نه. څنګه سیو زه کلیک کړم ګوره we can save long calculator because the file is read only ده ځکه چې دا read only ده. ګوره دلته بیا کیپ فایل شی کې تاسو کولی شئ دا بل لوکیشن کې سیف کولی شئ خو موږ ته دغه کوم ډرایو کې چې دغه ډرایو کې تغییر نشي راتلی. ورته دا اوکې کوم اوکې مې ګوره سیو از راغی. دا کولی شئ تاسو مثلا په بل نوم باندې په بل ډرایو کې سیف کړئ خو دغه مای ډاکومنټ کې دا شی کېږي سیف کېږي نه. نو راځم دا بېرته چې کوم دا کلوز کوم ډونټ سیو. بیا راځم دا رایټ کلیک کوم
دا فایل بیرته اوپن کوم دا کوم ریډ اونلی ریسترکشن چې دا چې کوم زه دې بیرته لرې کوم اوپن دلته کله هم دا هغه لرې کوي دلته به څه شی کوي نو به دلته کلیک کوي چې مثال زه نه غواړم مثال دا ریډ اونلی کوم ګوره دلته به شی کوي دا به نو کوي اوس هم چې نو کو بیا به لاړ شي مثال فایل مینو ته ګوره هغه بیرته راغله لاړ شي انفو کې به چې کې دغه پروټیکشن دې باندې بیت الوز به دې کلیک کې چې کې پروټیکشن یې ختميږي بل دې دا انکریپټ وذ پاسورډ دا خپل ډاکومنت د پاسورډ ورکوم چې هیڅ څوک په یو صورت باندې هم دا خلاص نشي کړي دا چې مثلا کوم تاسو خپل موبایل ته پاسورډ ورکو کړئ چې پورم تاسو خپل پاسورډ مثال ورته انټرنیټ کو نو هغه څوک خلاصول نشي زه ورکوم 1 2 3 بیا موږ پاسورډ دا وری ری انټر پاسورډ 1 2 3 دا شي کې اوکې به کوي ګوره چې څه دا اوس پروټیکټ شو اوس راځم دا شي کوم دا زه بندوم کوم یس سیف شو دا کمپیوټر څنګه سلو شو ها بیرته به شم رائټ کلیک کوم او دا شي کوم بیرته دا اوپن کوم زه نو کله چې دا بیرته اوپن کوم دا شي کې معنا پاسورډ غواړي دا په چې موږ پاسورډ او ته انټر نه کوو نو څوک کې انټري نشي کولای دا شي کې د سی پی یو قسم سکیورټي ده لکه خپل موبایل ته موږ تاسو ورکو مثال خپل کمپیوټر ته ورکو دلته موږ فایل ته ورکو ګوره موږ هر څه ګور تش راوستل چې پوری مثال د پاسورډ سو ګور نه کې دغه فایل سو اوپن کولای نشي دا کوم فایل چې ما جوړ کړی دا پاسورډ کوم 1 2 3 اوکې نو چې کوم د اوس کو هغه فایل موږ ته خلاصيږي پاسورډ ماته معلوم ما خلاص کو بیا راځم فایل مینو ته فایل مینو کې چې دا انفو کې چې کومه دا کومه چې دا ته ختموم ته نه 1 2 3 ته اوکې کا یو 2 3 دا چې دا به یو ځل بیا کلوز کو او بیا به اوپن کو دغه چې وړه ریستریکشن ته ختم کوم زه چې یو 2 3 info کې چې کومه دا پاسورډ کوم چې هغه شي لري شي تیرا ته یو 2 3 ها بل چې دا پروټیکټ کرن شي دا کوم شي چې دغه ته موږ پروټیکشن ورکو مثلا زه کلیک کوم ودل چې شي کو دا په هغه او انکریپټ پاسورډ کې څه توپیر لري ګوره دا چې دا دی کې موږ تاسو ځینې شیان ځینې آپشن دی کې موږ تاسو الاو کولی شو مثلا اجازه ورکولی شو چې دغه شي کې تغییر راولي او نور دې تغییر نه راولي مثلا زه دلته شی کومه دلته ورته کومه ګوره څه شی ګوره رو مثلا ډیلیټ کولی شي شی نشي کولی دا شی ټیک مار به کوي ورته زه مثلا ورته ګوره سیل فارمیټ مثلا سیلو ته دې مثلا رنګ ورکړی سي نور دې نشي ورکړی پاسورډ ورکومه 1 2 3 بیا دا اوکې کومه بیا موږ پاسورډ غواړي 1 2 3 دا شی کوم سیف کومه ها دا چې کله موږ سیف کو کنه نو چې کوم دی موږ فارمیټ ورکولای شو ګور دیتا او چې نو انټری کې ګوره مثلا ډیلیټ کوم ګور نو شنه سی فارمیټ ورکولای نو غسلو ته بول کول ګور فارمیټ موږ ته فارمیټ الاو کړو کنه نو شي کېږي نو ریش هم نه کېږي ګوره
بیا د شي کې دا فارمیټ نه کولی شي. نور چک یې ګوره راځم بیا ته شي کوم دغه بېرته دغه فارمیټ چې ده بیا ته ختمومه انفو د چې کوم ورته لیکم ګور unprotected سر پروټکټ مه کوه د چې کوم نو د شي کې دا ریسټرکشن دی ختمیږي. بیا راګوره ښه دلته په دلته ښه یو دلته زموږ دغه دا پروټکټ ورکولی سو بل چې ده پاسورډ او بل چې ده په هوم مینو کې فارمیټ کې دلته شي کې ګوره پروټکټ شیټ دې څخه هم پاسورډ ورکولی شو. یو دلته خیال یې ګوره ښه په هوم مینو کې فکر وکړئ که مثلا دغه فایل یې تاسو ډېره خواري کړې تاسو یو بل همکار ته هغه مثال ایکسپیرینس دغه شي کې لري تاسو دا ورلیږئ هغه نه مثال دلته ورته تاسو ماته دی کې مثال چې خرابیان یې دلته ماته دلته اړخ کې راته ولیکه دلته چې زه مثال هغه جوړ کړم بس بیا دغه زه ګورم که ښه مثال خوښ شو دلته پکې اضافه کوم که نه ورته یم دغه ټول هغه چک که ټول ورلیږم. خو زه چې کوم مثال دلته هغه ملګری مې مثال کېدای شي زه دا فایل ورولېږم هغه پکې دلته مې ګوتې ووښي نو دا شی کې ما د هر څه فارمولې او دا دومره خواري چې کړی هغه خرابېږي. نو زه چې کوم دا دا ټول دا لاک کوم ورته نو هغه د چې کې د کیبورډ سره کنټرول آلټ ټول دا سلیکټ کوي را به شي هوم مینو کې چېرته فارمیټ چې کې لاک سیل دا به کلیک کوي. بیا ورته یم مثال لاک ټول سو ورسره دغه ځایانو کې مثال انټري دې نشي کولی او نور یې د شي کې دا انټري وکړي مثال دا ټول زه سلیکټ کوم بیا راځم چې کوم لاک سیل بیا لاک سیل وخم او بیا ځم چېرته بیا هوم کې فارمیټ به چې کوم پروټکټ شیټ مثال دا فارمیټ زه نه هم ترې لرې کوم دا آپشن مثال دی کوم 1 2 3 پاسورډ ورکوم دا هم چې کوم 1 2 3 پاسورډ دا هم ورکوم اوکې کومې دلته ورته لیکم پټ مثل لیکم ښه لیکم put your در اعظم مرش کومه دلته شي اوس کولی شي مثال ګوره دلته اوس هغه کولی شي د خپل هغه نظریه ورکړي دې ځای کې مثال د ولیکي چې دغه شي کې ته مثال دغه شی چینج کړه دغه پرسنټیج دې جګ لیکلی هغه دې جګ لیکلی که نه دلته مثال کولی شي موږ ته هغه هر څو کسان یې دلته هغه خپل نظریه دلته موږ ته ولیکي خو که چېرته دې هغه ته راځي مثال دغه غواړي دغه چینج کړي دا شی کې چینج کولی نه شي. ګوره دا راپور چې مثال پروټکټ پاسورډ چې دغه موږ سره ده نو هغه هر څوک مثال څومره کسان زه ولېږه هغه دغه ته خپل نظریې به لیکي دې ځای کې موږ دا نظریې چې کوو زه په دغه باندې دلته زه بیا وروسته خپله ایډیټ کوم نو بیا راځم بیا چې کوم د انپروټکټ کوم پاسورډ ته لرې کوم اوس که چې ته مثال یو کس مثلا فرض کړه مثال دغه نور ځایانو کې مثال دلته دې ایډیټ نشي کړی خو دغه ځای کې یو کس مثال ایډیټ کولی شي نو دا رقم هم بیا دا کولی شي مثال بیا ټول سلیکټ کوو فارمیټ کې چې ده لاک سیل بیا چې کوو پاسورډ ورکوو پروټکټ شیټ کې چې کوم پاسورډ ورکوم 1 2 3 لیکم 1 2 3 اوس که څوک دلته راځي ګوره مثال دلته راځي ګوره هر لیکل شی کولی شي اوس نه یې لو کې وانخیسته کنټرول زیډ بیا ځمه انپروټکټ بیا کوم یو ځل بیا زه بیا د شی کوم دا ټول لاک کوم یې مخکې انلاک کوم په خیال لاک سیل چې اوس شی کوم پروټکټ شیټ 1 2 3 کوم ری انټر پاسورډ 1 2 3 اوس ګوره دلته نشي کولی ګوره دلته چې کولی شي همدارنګه د موږ تاسو راځو په فایل مینو کې انفو کې چې ورته انپروټکټ کا 1 2 3
بیا راځم چېرته مثال دا ګوره دا پروټیکټ ورکبوک سټرکچر دغه مثال د دې پاسورډ موږ ورکوو لکه مثال دغه مثال یو څوک کولی شي مثال دلته راسي دغه موږ ته شی کړي ډیلیټ کړي مثال رینیم یې کړي بل نوم باندې چینج کړي موږ ته نو دغه شی دغه باندې زه ریسټرکشن لګوم چې دغه شیان څوک چینج نشي کړی څوک دغه شیټ موږ نه ډیلیټ نه کړي نو راځم دلته انفو ته چې ده دلته راځم ګوره پروټیکټ ورکبوک سټرکچر دې باندې کلیک کوم پاسورډ ورکوم 1 2 3 بیا موږ هم دغه ری انټر پاسورډ غواړي چې پاسورډ مې ثبت اسمه بیا د ونوځي صحیح پاسورډ مې ورکړی که نه اوس دا ما کلیک اوس که چېرته مې رایټ کلیک کوم ګوره دغه ګوره ډیلیټ انزرټ دغه ټول اپشنې څه شولې ختمې شولې نو سوایپ وایي چې موږ پاسورډ ورنکړو نو دا څوک شی کوي ریموভ کولی دا نه شي نو راځم بیا انفو ته انفو کې بیا چک کوم ساده پاسورډ څه کوم ختموم یې بېرته 1 2 3 نو که چیک اوس رینیم کولی یم شو ډېرولی یم شو ګوره ټول اکټیو شولې انزرټ کولی یم شو هر شی کولی دا ورته ډیلیټ یې کړه ډیلیټ کېږي ښه اوس راځم چېرته انفو کې چې ده بل دا دی کې دا موږ دا اکسس ریسټریکټ اکسس که چېرته موږ تاسو د شیرینګ ولرو مثال سرور وي موږ سره او دغه فایل چې د اکسل فایل باندې په یو وخت کې ډېر کسان کار کوي دلته موږ باید شی کوو دا مثال یو هر یوزر ته خپل هغه صلاحیت ورکوو مثال چې ته یو ایډیټ کولی شي بل کس ته نه پرنټ یې وکړی شي نو هېڅ شی دې مو نشي کړی نو دې ځای څخه موږ چې اضافه کولی شو اټکس سیګنیچر چې دا مثال دا به وروسته تکرار کړو دا وروسته هغه کې راځي موږ سیګنیچر دې کې اضافه کړو بل دې کې مارک از ا فاینل څه معنی مثلا زه دغه یو فایل مې چې دا دغه فایل زه شی کومه دغه فایل کې زه غواړم مثال که چېرته مثال زه دغه فایل چې کوم ځینې وخت کیدای شي مثال ما پکې هغه راسي ښه ګوره دا واخیستې ګوره ایډیټ ګوره انیوی مثلا دغه فایل چې دغه فایل کې زه مثلا نه غواړم چې انټري رانه وسي چې کوم یېرېږم ګوره هر څه کوم انټري نه کېږي ګوره هو ځینې وخت کیدای شي زه چې کوم را چې کوم مثال کیدای شي دغه وظیفې کې زه چې نه دغه آپشن کې توپیر یې لرو مثلا دغه څه بیا جوړ کړم نو بیا چې کوم دلته بېرته ایډیټ انیوی ما چې کلیک کوي بیا داسې چې کوم دا ایډیټ کولی شئ ښه دا زه چې کومه څه چې دا کلوز کومه ډون سیف بل دا زه چې اخلم منتلي هغه اخلم یو بل فایل باندې چې تاسو ته کار وکړم دې پورې انشاءالله خو به کوم یو ګوشي وین بیا هم کوم یو سوال لري هغه لرئ مثلا تاسو کولی شئ کمنټ وکړئ خپله نظریه ماته سره شریکه کړئ ها راځم بیا چې بل د انفو ته زه راځم هم دا هم کې چې بل شی پاتې و دا خو خلاص شو ټول انشاءالله او بل د چیک فور ایشو دا زه کلیک کوم ګوره انسپیکټ ډاکومنټ که چېرته دلته مثال مونږ کوم شیان مثال انزرټ کړي هغه زه مثال هغه کس چاته زه لیږم دې کې مونږ ځینې پکچرې شیانې مثال هغه دا فرض وکړه اول دا شی کوم زه د پکچر راولم نو illustration picture on my device inspect ورته چیک خپل دا سیډلو ته وینې ویس پړه راته چیک یې کراته چې مصدق کې کومه ستونزه خو به نه وي نو تاسو کولی شئ هغه دلته موږ چې کوو کلیس موږ عکس یو مثال هایډ کړی وي مثال څوک یې ونه ګوري خو زه دغه فایل خپل منیجر ته لیږم مثال بل کس ته لیږم چې هغه یې وګوري نو د هغې لپاره هغه شی ما هایډ کړي ول که نه نو دې کې زه څېړم چې ایا رښتیا دغه شی مثال هایډ ده که نه ده مثال دا خو ما خلکو نه پټ کړي ول که نه انزرټ کومه مثال دا اشرف غني عکس ده دا
دا چې د ما فرض کړه دغه ډیټا کې دا ما چې انکلود کړی و خو د چې زما هوم مینو ته هوم مینو کې د چې کوم دا ګوره هوم مینو کې فاینلی پریس کې چې کوم دلته دا ګوره سلیکټ پین دې کې چې کوم دا هایډ کومه ګل دا هایډ دا هایډ سو همدارنګه دلته ګوره دغه روګانې فرض کړه دغه روګانې ما هایډ کړي دي مثلا دغه دلته ګوره ښه دا رقم مثال داسې کولی نور شیان هم دلته پکې شیږي تاسو اضافه کوئ مثلا دلته یو شیټ ده دغه ما دا چې کوم دا زه هایډ کومه دا ما خلکو د سکیورټي لپاره دا کار ما داسې کړی و خو اوس ما ناست منیجر غواړي چې دغه فایل ما ته راسینډ کړه زه دا فایل ورسینډ کومه خو دا چې زه ورسینډ کومه نو ما لږ پوښتنې کوي اوس بیا ګوره چې دلته کې زه چې کومه چې شی خو ما هایډ کړی نه وي مثلا سکیورټي لپاره هغه شیان زه چې کومه ګوره انسپیکټ یس دا یو تاسو خپل ډیټا سیف کړئ چې مثلا کوم یو پات مې چې ګور چې کوم شیان تاسو غواړئ کمنټ غواړئ نور شیان غواړئ ولته ټول ټیک مارک کړئ سملان راخسته ټول به ټیک مارک کړئ چې کوم شفافات کوم یو ټیم انسپیکټ ویسېړه تحقیقات وکړه څېړنه وکړه اوس دا چې موږ د ښایي چې شی مثلا دې کې تاسو نه پټ دي یو ګوره چې دا The following document information as a found ګوره document property author ګوره author پکې نشته دا مثلا دا پکې نشته دا ریموف کې کنه که چې دا زوړ author شان نه غواړي مثلا دا کلیک کا ریموف کیږي او ډاټا هم سو لیګل کیږي او بل چې دا نخکس ګورل د چې دا complex was found د یو ګه کسٹم هغه پکې راغلی دا بل چې دا ګوره نمبر هیډینګ ورکشیټ دا ګوره ورکشیټ یعنی تاسو نه پټ دا که چې دا ورکشیټ راوستل غواړئ نو بیا څه شي کوي پرې بیا د دلته دا به چې ریموف آل به کلیک نه کوئ ګوره انویزیبل ګوره آبجیکټ فاوند یو آبجیکټ هم ده هغه چې عکس ده که چې دې ما زه کلیک کړم نو هغه چې کېږي عکس بیا نه راځي او که چې مثلا د زور ټیم د صحیح ده د هر صحیح ده و عکس به هم زه هغه کوم دا شیټ به هم زه اضافه کوم دغه چې کوم کلوز کوم بیا مثلا دلته راځم دلته ګوره رایټ کلیک کوم چې شو شیټ ګوره موږ فوټو کنه پکې ګوره هایډ چې پرسونل ګوره ایکسپنسو دا شیټ چې ګوره به ته موږ اضافه کو دا ما خلکو نه پټ کړی و بیا سلیکټ پین کې راځم دلته چې کومه شو آل مثلا هغه عکس شیان ماته چې کا راولا نو عکس بل راغلی ګوره عکس راغی دا اوس چې کوم زه اوس سند کوم ورلېږم عکس ته نو بیا کلوز کوم دا عکس هم چې کومه ډیلیټ کوم نو انسپیکټ دغه شیان لپاره راځي تاسو کوم ډیټا چې ته هایډ کړي وي هغه تاسو کولی شئ ویسړئ مثال کس ته لیږئ نه لیږئ هغه ستاسو باندې ډیپینډ کوي بیا راځم چیک فور ایشو ګوره accessibility check the workbook for content other people disable migrate یا زه کلیک کوم دلته که چې د کوم عکس مثال موږ ورکړی ګوره عکس مثال مخکې چې هغه وکنه دلته مثال چې کې دلته موږ ته هغه ښیي accessibility ښیي چې دغه مثال تاسو د چارټ انځر کړی د هغه چارټ باره کې دلته چې کوي دلته مثال نوم شیان ولیکئ د هغه چارټ باره کې دا چارټ بل دا خو د خپل کمپیوټر لخوا نوم یې بل چې دا موږ دې هغه لخوا نه کړي مثلا دا زه کلوز کوم بیا راځم یو پکچر انځر کوم کولی تاسو مثلا چارټ انځر کړئ ټیبل انځر کړئ ټیبل ته مثال تاسو چې کوئ نوم ورکئ مثلا هغه نوم ورکوئ دلته تر څو دلته تاسو چې شی کړئ هلته مثال به عکس په اسانۍ سره کتلی شي مثلا دا بیا د اشرفغني عکس انځر کوم ښه اوس چې کوم فایل مینو کې فایل مینو چې ته راځم info ته info کې چې کوم check for accessibility دا کلیک کوم نو چې ګورل موږ ته ګوره اوس خای ګوره میسنګ ګوره الټرنیټیو ګوره پکچر ول د پکچر فون کې لیکل خو دلته چې دا هغه ورکړی نه ده که دا کیپ اګنور کما نو بیا دغه میسج موږ ته نه ښیي نو دغه لپاره دا چې تاسو وښه چې دغه کس دغه عکس مثلا دغه چارټ ته دغه ټیبل تاسو نوم نه ده ورکړی دا موږ ته چې کوي د ایرور په شکل موږ ته ښیي که چې دا کلیک کما او دې کې اډیشنل انفارمیشن کې تاسو کلیک کړئ دا رقم تاسو دې باره کې نور هم چیک کولی شئ معلومات ترلاسه کولی شئ نو که چې دا زه نور کلیک کوم ګوره نو دا چې کېږي دا موږ ته نور بیا چې کېږي هغه ایرور موږ ته نه شو کوي بل د دې کې فایل مینو کې چې شی کوو بل ده
info کې چې کو ګوره چیک فیچرز سپورټډ ارلی ورژن دا کومه ډیټا چې موږ ورکړې ده مثال دغه کې دې کې ما کوم خط اضافه کړی کوم فیچرز مثال د کال په کال نوې ورژن راځي په فانی ورژن بیا د نوې شنه کې اتمنی کار نه کې لکه فکر فرق کې تاسو آیفون موبایل یوز کوئ په خو یو رقم کیمرا والا اوس بل رقم کیمرا ده مثلا رقم تاسو شین شي کوئ دې کې چک کوئ چې آیا دا هغه کې کار کوي کنه دغه فونټس مثال په یو رقم ته اوس کې ای ام په کې راغلی دا مثلا نو شین د کې راغلی دي نو دا چې کوم ځکه چې کوو پکې چې دا کوم ډیزاین ما ورکړی دا که چېرته دا مونږ په ټیټ ورژن کې مثال دا مونږ کار کوو سیف کوو که زه اوپن یې کړم مثلا کور کې سره طبعا مونږ تاسو په دفترو کې مونږ نوی ورژن استعمالوو په کورو کې چې مونږ زاړه ورژن استعمالوو دا ځله چې کومه کور ته ځم ما ته ټوله ډیټا ما نشي کې ګډوډه کېږي نو زه چې کومه کمپیټیبلټي مقایسه یې کړه ده چې مثلا دا که چېرته زه کور ته ویسم دا فونټس کې اوس ستونزه خو به نه راځي ګوره دلته ګوره موږ ته ښایي ګوره دا کوم فنکشن شان چې موږ ورکړي دي ګوره دا چې کې دا ختمیږي تاسو که چېرته مثال په بل ورژن کې دی نه ټیټ ورژن کې تاسو دا یوز کړئ هلته مالته ما ستاسو 2020 ده مثلا کور کې ما سره 2014 ده 19 ده کې بیا چې کې دا کار نه کوي او بل چې دلته ټول ورژن یې موږ ټیک مارک کړي دي زه ورته وایم مثلا ما سره کور کې 2014 ده دا نور چې کوم دا نور ورژن چې کوم ګوره نور ټول کې ځکه ماته ایرور راکړه کنه څنګه ایرور راکړه دا چې کوم دا ټول دې ختمومه مثلا 2019 دا سره کور کې د شي کې متخای چې آیا مثلا دا تاسو ول دا کار کوي سي کې نيسي کوي دا فیچر دا کوم هم چې ورکړي دي دا خو مسبل چې دا منیج ډاکومنت منیج ډاکومنت ګورل د کچې ته مثال تاسو مثال ډیسکټاپ یوز کوئ یا کمپیوټر بیټری خراب وي برق یا فکر هم نو مثال ګول شو او د فایل باندې ما کار کوو هغه کوم فایل چې سیف شوی نه هغه ټول دلته راځي نو دې څخه تاسو کچې ته دې باندې کلیک کړئ نو دلته مثلا دلته ګورم کوم فایل مثلا ان سیف شوی دي کنه ما سره یو ځان راغلی ګوره دې باندې کلیک کړئ دا چې دا مثال کار به کړی دا اوپن کوو کله چې اوپن هم کو نو دا چې کو سیف کول ګوري مثال د ما د ګټي کار د فایلو کنو دغه فایلو کچې ته مثال سیف کول غواړئ نو چې سیو از باندې کلیک کړئ بیا تاسو کولی شئ چې هر ځای کې مثال وغواړئ کوم ډرایو کې وغواړئ ډیسکټاپ کې وغواړئ مثال ډي ډرایو ای ډرایو هر ډرایو کې وغواړئ هغه دلته تاسو سیف کړئ نوم هم دلته ورته بدلولی هم شئ ښه بیا دا څه شو دا زه کلوز کړم په دې کلیک کړئ بیا راځم دلته چېرته فایل مینو ته فایل مینو کې انفو کې څه شی ده مانیج هم مستقبل چې دا ګوره براوزر ویب آپشن دا براوزر شان کې چېرته موږ ولو دغه کې کار کوي مثلا اوس موږ سره براوزر نشته دلته موږ شیټ شان او ته چې براوزر کې واچو کوم شیټ مثلا کس ښکارا ښکارا نشي چې کو بیا دا وروسته وایو بل دی کې چې دا په انفو کې پراپرټي ده مثلا دغه فایل باندې کار کوم دا چې ټایټل انوان چې دا ورته مثلا زه په ام اس ایکسل کې کار کوم ام اس ایکسل 2020 ده ټاګ کوم موضوعګانې پکې دي کوم هغه پکې دي مثلا د لیکم مثال مو د کې خاص څه شی پکې دي مثال لکه فالته لیکم فایل مینو ده فایل مینو هم دا رقم ده هوم ټیب ده اوس تاسو نور هم شان لیکلی هم شي کټګوري څه شماره کې ده ته دا شی ده فاینانس ده مالی شان لپاره موږ د یوز کوو کنه کوم کار کې دا مثلا کوم وخت دغه فایل اخیستی ده دا رقم ته اتر څوک ده د اتر باندې موږ کلیک کوو اتر ورته دا شاید کتاب لیکلی ده مثلا لیکم عدنان لیکلی ده عدنان سانیزي دا اتر څوک ده انان سانیزي ده همدا رقم تاسو دا شی کې دغه فایل تاسو بیا سیف کولی شئ د سر شو دغه فایل وګورئ دغه پراپرټي باندې کلیک کړئ نو دا ټول هغه شان شیش لپاره دا کتاب جوړ شوی ده ډېر مخکې چې دا کتاب وڅېړي دا پراپرټي چې وګوري ورته معلومیږي اتر څوک و چا لیکلی و کوم موضوعات پکې دي لکه د کتاب اول سر چې ده دا هر رقم ته یوز کېږي بل د راځو پرنټ ته ښه
د پرینټ کې به زه یو غټه فایل وایلم چې دا ډیټا دا ډیره ښه ده. اوس راځو چېرته پرینټ ته. فایل مینو کې چېرته پرینټ باندې څنګه کلیک کړو نو دلته موږ ته ښایي چې دلته دغه هغه چې ویني دلته ګوره کوپیز دغه پیج ته ګوره موږ ته څو انې دي. اول دې څخه دغه پیج اندازه کولی شي مثال څو پیجه دي څومره پرینټ غواړي ده. ګوره پیج 1 ده پیج 2 ده دا دوه پاڼو کې موږ سره راغلی ده. او بل دغه چې ده دغه نمبر آف کاپي دغه نه ته څو پاڼې پرینټ ته کاږي. مثلا دو پیج دي دې نه ورته وایم ماته شپږ نو دا اول پیج به هم شپږ دانې پرینټ کېږي دویم پیج به هم شپږ دانې پرینټ کېږي. دغه چې کله کلیک کړئ نو چې کې دا ډایرکټ پرینټ کېږي. بل چې دا ګوره پرینټر دلته تاسو به چیک کړئ د خپل پرینټر نوم به پکې پیدا کوئ چې کوم پرینټر تاسو په دلته انسټال ده. مثلا ډایرکټ کې کار کوئ دوه درې پرینټر یو عمومي پرینټر ده تاسو سره خپل پرینټر ده دلته به پرینټر نوم پیدا کړئ چې هر یو نوم یې هغه باندې به کلیک کړئ بیا به پرینټ وکاږئ. مثلا عمومي پرینټر نه پرینټ کاږي عمومي پرینټر باندې کلیک کا که بل پرینټر باندې کاږي بل باندې پرینټ وکاږه. بل دا ګوره اکټیو شیټ دا کوم شیټ کې چې زه ولاړ یم ماته همدې نه پرینټ وکاږه. مثلا ګوره دغه شیټ کې زه اوس ولاړېږم اول دا به چې شی کې لږ څه راکم به کوم چې دا ټول یو پیج ته راسي. دا به شی که هم ډیلیټ کړم دا ایکسټرا سپیس دی نه د انټایر کالم. اوس به ورشي پرینټ کې به زه وګورو چې ریفرنس کې دا پوره ها ریفرنس کې دا به هم زه ډیلیټ کوم دی نه چې زه وړوکی ونیسي کنه چې پرینټ کې تاسو بیا پوه شئ. وزم فایل مینو ته پرینټ څنګه دویم پیج یې ته راغلی ده ایکسپینس کې غټ ده لکه چې او دغه ځای ډېر غټ نیسي. ښه اوس راځم دغه کرنټ شیټ کې زه اوس درېږم ورته ما ته شی که کرنټ اکټیو ما ته شی که پرینټ کا پرینټ باندې کلیک کوم. پرینټ چې کله کې مثلا اکټیو شیټ دا کوم شیټ کې چې ولاړ یم همدغه شیټ ماته پرینټ کوي. مثلا د شی هغه اول کې ولاړ یم چې نن د باندې تاسو کلیک کړئ نو شی کې دا ستا دغه اول پرینټ کوي. بیا راځم دلته چې ګوره پرینټ انټایر ورکبوک که دې ما زه کلیک کړم نو دغه ورکبوک چې څومره ده دغه شیټونه مثلا شیټ 1 شیټ 2 مثلا هر څومره شیټونه دي دا شی کېږي دا ټول موږ ته شی کوي پرینټ کوي. ګوره شپږ سوه مخکې دوه پیجه وکړه اوس دلته وګوره اوس څه شی کېږي دا ټول پیجونه چې څومره مثال دغه موږ دغه یو ورکبوک اخیستی دي مثال انکم سم منتلی بجټ او پرسنل ایکسپنس دا رقم نور هغه نور ټول شی کوي موږ سره دا ټول دلته شی کوي په یو باندې پرینټ کوي. څنګه ګورل تر اعظم دغه شی کې دا ګوره دا ټول دغه یو دوه درې څلور دا ټول شی کې انټایر ده کنه ورکبوک دا ټول موږ ته شی کوي دا پرینټ کوي. بیا راځم فایل مینو کې پرینټر ته بیا راځم چېرته ښه انټایر کوم وشو. بیا راځم چې کوم پرینټ سلیکشن مثال زه ورته وایم دغه ټول ځای ماته چې که مه پرینټ کوه زه ورته وایم دغه دوه شیټه چې دغه ماته پرینټ کړه دغه یا ته لیکم دغه اپریټنګ ایکسپنس ده دغه دې دغه کالم ماته پرینټ کړه نور مه پرینټ کوه. دا زه سلیکټ کوم زما پرینټر ته دا شی کلیک کوم ګوره printer selection
اوس دا کوم ځای چې موږ سلیکټ کړی دا بیا چې همدغه ماته شی کوي دغه پرنټ کوي هغه نور ځایونو سره شی کوي دا کار نه لري پرنټر څنګه تصویر ورته راغی څه چل ده زه دا خپل کمپیوټر یو ځل چک کړم چې څه ستونزه پکې راغله ستاسو وخت ضایع نه شي ها هغې فایل کې لږ ستونزه وله دلته ما یو بل هغه جوړ کړ نو چې کوم چې پرنټ سلیکشن مثلا دا ورته ورته ما سره مثال دغه سرو پاڼې کې دغه شیټ کې خو زه ورته مې شی کومه ورته دا کوم ځای چې ما ټاکلی مثلا دغه اوله پیج دغه ماته شی کړه د اول پیج کې دومره ځای تر دیارلسم پورې ماته پرنټ کړه نو راځه فایل مې ته هم د پرنټ کې لږ شی کلیک کړو دلته به پرنټ سلیکشن پرنټ سلیکشن به کلیک کړو ګوره اوس سره پیج دی موږ سره کنه نو دا شی کې ګوره موږ سره یو پیج کې هم دومره ګوره موږ سره راغی نو سره بیا دلته سره بیرته زه د پوره پیج دغه کوم بیرته اکټیو شیټ کوم چې تاسو څه بیا ول د به پوښتنه دغه باندې ګوره موږ سره پیج دی کچې دا ګوره پیج 2 موږ سره پیج دی تاسو غواړئ مثال د اول نه سو پورې پرنټ شي ته اول نه پرنټ کا سره نه پرنټوما مثال 3 پورې پرنټ کا همدارنګه هم دا مثال دا نور یو د ماته پرنټ نسی دغه د دریم پیج کسان د ماته پرنټ سي څلورم پیج پرنټ سي څلورم دا هم ګوره څلورم به کوي او دا هم شی کوي څلور ګوره څلور پیج دي کنه څلورم ماته پرنټ کا نو دا نور یو نه پرنټ کیږي بل شی کې څلورم پرنټ کیږي نو دا شی کوم د بیت 0 کوم از 0 کوم دا بل چې دا ګوره پرنټ وان سایټډ دغه کوم پاڼې چې دغه چې د پرنټ موږ پرنټ کوو کنه په وان سایټ کې چې د پاڼې د صفحې په هغه ما یو مخ باندې راځي دوه مخ باندې نه راځي او که چېرته ګوره بوت سایټ باندې کلیک کوو نو بوت سایټ چې کوي موږ ته مثلا دغه سرو پاڼې دا دوه پاڼې پرنټ کیږي خو شی کې مخ او شا دواړه خواته پرنټ کیږي بل ورته مثال راځم ورته لیکم وان سایټډ یو خوا دې ماته پرنټ سي بل چې دا کلیکټډ او ان کلیکټډ دا ګوره دا کلیک کما کلیکټډ څه معنا مثال دغه سرو پاڼې دي چې دا زه کلیک کما مثال دغه او یو اوله پرنټ کیږي بیا دویمه بیا دریمه بیا څلورمه او دلته زه نمبر ورکما مثال دا ورکما مثال 3 اول د شي کوم کلیکټډ ما زه کلیک کما دغه صفحې دي مثال ګوره مثال سرو موږ پاڼې لرو کنه اوله دویمه دریمه څلورمه یو ځل پرنټ کیږي بیا له سره شروع کیږي بیا اوله دویمه دریمه څلورمه تر پورې دا 3 پورې سي او که چېرته د مثلا ان کلیکټډ کلیک کو ګوره د خپله یو دوه ګل د نښه ورکړې ده مثال اوله پاڼه دې هم ماته 3 ځلې پرنټ سي دویمه دې هم ماته 3 ځلې پرنټ سي بیا دویمه چې 3 ځلې پرنټ سو بیا دې دریمه سټارټ سي دریمه دې هم 3 ځلې پرنټ سي بیا چې کې څلورمه دې سټارټ سي څلورمه دې هم مثال څلور هغه دې هم 3 ځلې پرنټ سي بل چې اورینټډ ګوره پورټریټ اورینټیشن او لینډ هغه پورټریټ او پارت اورینټیشن افقي عمودي ده دا اوس ګوره موږ تاسو ښه صحیح ده کې ګوره برابره ده که چېرته مثال دغه دلته کالمونه ډېر وي یا مثال دغه ښایي زه غټومه اوس که کالمونه زه ډېر کوم مثال بیا ستونزه یې کېږي ګوره دلته دویم پیج ته ګوره ووښتو مثلا دا که زه اوس پرنټ وخم ده پرنټ اوس چې شي کېږي موږ ته هغه پرنټ کې صحیح نه راځي ګورې انیمې خانې اخواته ووښتلې نو که چېرته موږ دغه ګوره اورینټیشن دا ووښو ګوره پورټریټ اورینټیشن دا شی کې موږ ته عمودي اکه سیم دی مثلا ګوره ولاړې د لینډسکیپ اوس چې کېږي خو داسې شی کې بیا صفحې ډېره راځي هغه پوره راځي ګوره نیکسټ ګوره هغه پوره راخو ګوره پاڼه نو ډېره سوه دا شی کې بملاسې باندې پرنټ کوي زه مثال بیرته ورته وایم نه دا بله کوم د پرنټ سي په ولاړې دی دا شی کې افقي او عمودي موږ د پرنټ کړي ده بیرته دا بل ما کلیک ګوره بیا دا رقم ته راغی بل دی کې چې دا موږ دغه ګوره لیټر دی کې چې کوم موږ ښه سایز وکړو که A3 به پرنټ دلته به سلیکټ کوي که A4 وي عمومي موږ تاسو A4 موږ دلته پرنټ کوو که A3 مثال A3 که A5 وي مثلا انویلپ جوړ انویلپ دلته د هغې سایز بل دا شی کې تاسو سلیکټ کوئ دلته ګوره دا ګوره نارمل مارجن چې دا خطونه موږ ته ښایي اوس ټول صحیح نه راځي که نه نو دې څه که زه ورته مارجن ورته مثلا غټوم ګل دا شی وړوکی کومه چې دا پوره راسي مثلا نه ویټ د ویټ ګور ډېر زیات مثال هغه بیا اخوا دېخوا راځي نور هم دغه اخوا دېخوا چې کېږي کمیږي ګوره ویټ ما کلیک کړه ګوره نور هم موږ ته څه شی سو
دا رقم تاسو مثال ورته وایم نورمال یا نیرو چې نری کا دغه شی کې دغه مرجن دغه خطو دغه اضافه ځین چې دغه شی کې دا رقم ته راځي ګوره دا رقم ته راغی او که چیرته مثال موږ وغواړو ګور نو سکیل دا رقم دا ګوره فټ ټو شیټ 1 شیټ مثال دغه څومره پیج چې دی دغه سرو پیج د ټول ماته چیګه په یو هغه کې پرینټ کراته یو پیج کې وګوره خو ډیر کوچنی کیږي بیا مثال دا رقم د نور سایزونه هم دي په اکثر په یو پیج کې کار کوي دا رقم د فټ وګوره فټ all columns in one page ټول کالمونه وګوره ماته په یو پیج کې راواله دا څنګه مثال زه ګوره کالمونه له غټومه راوځم دا کالم مثال دا رقم یې کو کالمونه خو راغلي کنه راځم فایل مینو ته فایل مینو کې چې تر راځم پرینټ ته وشي کې ګوره فټ کو ټول کالمونه چې کې مطابق په یو هغه کې راځي ګوره موږ ټول په یو کالم کې راغلو وشي ګوره درې پیج دي او همدارنګه چې رو مثال چې روګان دي روګان ټول په یو کالم کې راځي مثال په یو پیج کې راځي مثال مې کلیک کما وشي کې دا ګوره دا اگر پیج باندې ګول تاسو د خې واضح لیدای شي تاسو ټول ګور چیک یو هغه ته راوستله نو دا زموږ تاسو نن ورځې درس باقي په لوی لا پاک سپارم خو ورځ ولرئ